کتونکو په داوه کې تاسو سره یو بل انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز لا منګوري څخه شریکو. سوات منګوره کې سوشي به وړاندې د ډزو یو دردونکي او ناوړه پیښه رامخته شوی چرته چې په یو موټر ډزې شوی او دغه ډزو له کبله 3 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړلی. څوک چې له پیښې وروستو په سخت جوبل حالت کې سیدو شریف هسپتال ته رسول شوي وو. دغه پیښې پوره تفصیلات اخلو د منګورې نه د ینګ جرنالست غفران ناسوب چې دا وخت د ټلیفون په لیکه زمون سره موجود دی. جی غفران دغه دردون کې پیښې پوره تفصیلات زمون د کتونکو سره شریک کړي. جی بالکل حبیب الله صاحب دغه یو ناخوشګواره پیښه د سوات په سیمه رحیم آباد کې مخې تراله د رحیم آباد تانی حدود هم دي چرته چې په یو موټر کار گاډي باندې فایرینګ وشو. دغه فایرینګ په نتیجه کې 3 کسان چې دغه وفات شوي دي. هم دغه رنګ ویلې کېږي چې په دې کې گاډي کې 2 کسان چې کم لګېدل دي هغه په موقع باندې وفات شول او په دې کې یو راهگیر چې کم د لاري کس هغه هم لګېدل دي چې تر اوسه پورې لا شناخت هم نه لري شوی. دغه چا چې فایرینګ کړی دی او په چا باندې چې فایرینګ شوی دی نو د پولیسو د وینا تر مخه دغه دوانه چې د په یو بل کې رشتہ دار دي او دغه سکورنۍ جګړې یا کورنۍ معاملات ول چې دغه په نتیجه کې دغه فایرینګ وشو. دغه فایرینګ په ضد کې د دوی چې کم رشتہ دار دي دا 2 کسان چې دغه لګېدل دي او هغه وفات شوی دي او د هسپتال نه چې موږ کم معلومات تر اوسه پورې راوغستل نو پاغي کې وایي چې یو کس چې کم راهگیر لګېدل دي دغه چې د کوشش کیږي چې شناخت هم وشي خو تر اوسه پورې دغه شناخت نه لري شوی. دغه درې وانو تنانو پوسټ مارټم چې دغه دا وخت په سیدو شریف هسپتال کې چې دغه روان دي دغه تعلق چې کم خود لکېږي دا کم کسان چې دغه پیښې په ډزو کې لګېدل دي د دوی تعلق د قمبر او ډیګرام سره چې دغه خو لکېږي. پولیس چې دغه هم موقع ته رسیدلې دي پلټنې چې دغه کوي او د پولیسو د وینا تر مخه زر تر زر موږ دغه هڅه کوو چې ملزمان چې دغه هم د قانون په گرفت کې راولو. جی ډیره مننه غفران. موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز.